تا د کوم وخت نه تلاوت کول شروع کړل یا تا د کوم وخت نه مونځ کول شروع کړل یا وایي چې تا د کوم وخت نه سګرټ پرېښودل سګرټ څکل پرېښودل یا وایي چې تا د کوم وخت نه ګوښه خوړل بند کړل نو که چېرته تاسو داسې خبرې په انګلیش کې کول غواړئ نو هغه هم د یو سنټنس په مدد سره نو زه به نن تاسو ته یو داسې سنټنس ښیم چې کوم په مدد سره به تاسو روزمره کنورسیشن ډېر زیات امپروو شي یعنې ډېره ترقي به پکې وشي او ستاسو په انګلیش کې به هم ډېره ترقي وشي او ستاسو په روزمره چې کومې خبرې اترې دي هغه هم تاسو ډېر سټرانګ شي نو د یو سنټنس په مدد سره چې هغه دی سینس وین ډیډ یو سټارټ سینس وین ډیډ یو سټارټ د دې یو سنټنس په مدد سره تاسو ډېر زیاتې جملې جوړولی شئ سینس وین ډیډ یو سټارټ تا د کوم وخت نه شروع کړو د دې سنټنس مطلب دی تا د کوم وخت نه شروع کړل اوس وایي چې تا د کوم وخت نه مونځ کول شروع کړل سینس وین ډیډ یو سټارټ د آفرینګ تا د کوم وخت نه تلاوت کول شروع کړل نو صرف د دې یو سینس وین ډیډ یو سټارټ نه به تاسو څالی مدد اخلئ لکه وایي چې تا د کوم وخت نه تلاوت کول شروع کړل سینس وین ډیډ یو سټارټ reciting the Holy Quran یا وایي چې تا د کوم وخت نه ګوښه خوړل بند کړل یا تا د کوم وخت نه سګرټ څکل بند کړل نو دې لپاره به یو بل سنټنس دی سینس وین ډیډ یو سټاپ د دې بل سنټنس په اخر کې سټارټ راغلی دی او د دې سنټنس په اخر کې سټاف راغلی سینس وین ډیډ یو سټاپ د سموکینګ تا د کوم وخت نه سګرټ څکل بند کړل یعنې سګرټ نه څکې اوس چې تا د کوم وخت نه ګوښه خوړل بند کړل سینس وین ډیډ یو سټاپ eating the meat نو دا وه سنټنس په کوم په مدد سره چې تاسو ډېر زیاتې جملې جوړولی شئ که تاسو غواړئ چې تا د کوم وخت نه دا کار شروع کړو نو هغه لپاره به استعمالوئ سینس وین ډیډ یو سټارټ او چې تا د کوم وخت نه دا کار بند کړو یعنې پرېښودو نو هغه لپاره به یې وې سینس وین ډیډ یو سټاپ هغه نه بعد به ورب لګوئ او ابجکټ به لګوئ څه